دا نس کېدا چې زه به ګرد عمر اوس دا موږ دا اور د چا راته وویل چې په سیند کې پښتانه په عذابوي دا بلډوزران نه وو دا ټرکټران نه وو دا د سیند ټول نهرونه پښتانه په دغه منګولو جوړ کړي عمر شاه خرکار پلانی خرکار موږ په دا منګولو ګرد سیند جوړ کړی دی په دا منګولو موږ کراچي جوړ کړی اوس خلک وایي ته کډې بار کړي دا رنګ به زه له خوښ کړو زه ستاسو سره خیرات نه غواړم زکات نه غواړم بچزانو پاکستان افغانستان 40-50 کاله ډېر د ناورین جنګ پر تېر شو هسې په خوله یادېږي او پښتانه وایي د جنګ خوږې خبرې ساعت یې تریخ دی جنګ په ټلویزیون کې خوند کوي ټلویزیون کې دې چنګ کې والوزو یا دې سړی یو ټنګ ته پرېوتی دې بم داسې شو بچزانو توبه کاږه چې هغه کاري روډ باندې 1500 پاونډ بمې لاسي دا مځکه به دې وشو لکه زلزله دا حال پر افغانستان 50 کاله تېر وخت مازدیګر مې خپل لمونځ کړی دی اوس یې نه در قضا کومه عزیزانو خبره دا ده زموږ پر وطن باندې له ټمبه ماسې وه هره وسله استعمال شوه موږ هر پښتون هر افغان ازبک تاجک ترکمن پشهیي نورستاني هر څوک چې دي پښتانه موږ په کار دا ده چې پر ټول جهان دا غږ وکړو چې جهان ته زما پوره وړی تا زما په غوښو بازۍ کړي دي تا زما په عزت بازۍ کړي دي تا زما عزت د جهان پاره منډۍ کې لیلام کړی دی تا زما په وطن کې د ټمبه ماسې وه هره وسله استعمال کړې ده ما ته به خیرات نه راکوې کنداري ورو خیرات ما ته راکوې مور ته یې ورکوې خیرات نه ما ته به پور راکوې تا معنا د روسیانو نیولې تر امریکې پورې په دا جنګ کې ګډ خلک شامل وو هر چا توپونه کې وچلول هر چا چړې راوړې او موږ چې په جنګ سره اخته سو نه عرب ګواښ کاوه نه ایران ګواښ کاوه نه کفر ګواښ کاوه نه دغه ګواښ کاوه والجهاد همت کوه موږ یې سره اخته کړو موږ د رژیمو سره ونیول په څه خواریو ګزاره سوې طالب هم د افغانستان طالب ته موږ وایو طالب مهرباني وکړئ افغانستان زه تا باچی په زور نسم ته د ما باچی په زور نسې ودال ته راورسې افغانستان دا زما رایه ده په دې کې د پارټۍ ځینې ملګري به یو څه وایي زما دا ایمانداري رایه ده افغانستان د بل جنګ توان نه لري افغانستان کې به جنګ نه ګډوو ګر جهان ته به زما پوره وړی ما ته خپلې پیسې راکړه ما وطن را جوړ کړ پاکستان او ایران ته دوی بیا نه راځي هغه لرې خلک بیا نه راځي دوی د افغانستان ته ننوتل اسانه کار دی راوتل ډېر ګران دی چې څه فوجونه په دنیا کې هر وخت افغانستان ته ننوتلي دي بیا په عزت نه دي وتلي بیا پښتانه یې مدګري ولاړ شي په مخه یې واخلي دوه واره فرنګی ننوت په میدان راووتی بیا توبه کښنه دغه رنګ امریکې دغه رنګ روس دغه رنګ بل لیکن پاکستان او ایران ته موږ دا وایو چې پاکستان ته مسلمان یې ستا د ملک نوم اسلامي جمهوریه پاکستان د افغانستان نوم اسلامي جمهوریه افغانستان دی وروره ته به د افغانستان سره د برابرۍ په بنیاد د عدم مداخلت معاهده کوي ته به دا باور وکړې افغانستان ته چې زه به ستا د استقلال ضامن یم په استقلال به دې ګوتې نه وم طالب به وتا ته دغه درکړي افغانستان به وتا ته چې ستا مداخلت نه کوو ته به زما دښمن نه ساتې طالبه او پاکستان ته به زما دښمن نه ساتې په توپک دغسې کوي څوک کندهاری خوابدی څوک کوټ لرالي پروا نه لري که د دې ځای څوک خوابدی ولاړې کابل له پروا نه لري حد مداخلت به وي برابري به وي او دا زموږ لارې چارې چې دي دا بد کار دی زموږ لارې چارې ډیورنډ لاین خو لیکل اوس پر ډیورنډ لاین یې تارونه راګرځولي ورور دا به نه کوې ډیورنډ لاین فرنګي په 1893 کې کښلی 1893 معنا اوه کاله هغه سل بیا دا یو سل اوه دوه ویشت دا یو سل نویشت انګریز لاین وکښی لیکن زموږ تګ راتګ یې نه کوي بند ګرد زموږ عزیزان خلک به خراسانیان بله زموږ ګرده غلجی مخلوق دا بړیڅې په ګډ سګزي په ګډ دا تله راتله پر دې لاین اوښتل راوښتل د اوښانو د غویو د پسو د ټوپکو سره موږ تلو دمان ته بیا تلو خراسان اوس یې تارونه لګولي ورور تارونه ولګوه
لیکن پر تارو و اته ځای موږ لارې لرو پر سپین بولدک لار شته په غزني باندې په کمردین لار راتلای شي په ګومل لار راتلای شي په خوست لار راتلای شي پر بنو باندې پر دره خیبر راتلای شي موږ و ځای داسې ځایونه لرو چې افغانستان پر تلای راتلای شي افغانان بالکل پښتونخوا ملي پارټي د دې ګډ پښتانه په نمایندګي درته وایي چې که چا هیروین راخیستي ومړې که چا چرس راخیستي ومړې که چا وسله راخیستي او باروت یې راخیستي ومړې دا موږ نسو منلی او خامخا یې نه منو چې یو بچی به د دې خودبټې به غوړي وړي ماښام به یو ټیر راګیلي ته به یې په ګولۍ ولې پر دې ولکه خوند رسوه که دا بنده ده دا بدماشي به نه وي دا بدماشي به نه وي دا زموږ تجارت دی دا زموږ تجارت دی ته د هندوستان سره مات به جنګ کړي موږ درسره یو سوي پاکستان مات شوی له واګاسه بیا تر لاهوره یو زنځیر نشته یو ملیشیا د پوس نشته خو ستا مدعي دی بم راتېرولی شي هغه راتېرولی شي له چمنه چې دغه ته راځي لکه پر پولیس رات چې ځي پټ دا غلطه ده عزیزانو ملیشو والا کسټم والا مهرباني وکړئ زموږ د تجارت لارې به خلاصوي